د ننګرهار خوږیاڼو ولسوالۍ میملې بند کې غوړېدلي د نرګس ګلونه، هغه ګلان چې د خوشبويي او طبيعي ښکلا سربېره تاریخي پس منظر هم لري. د میملې تاریخي بند مسؤل فرید الله حسیني وایي د دې بند مشهور ګل نرګس دی چې د هیواد له بېلابېلو سیمو ورته مینوال راځي. نرګس ګلان د میملې ډېر تاریخي او هغه مشهوره محصول دی د دې باغ چې ډېر ځایونو ته دا صادریږي او د ګلانو له درکه مونږ عواید هم د امارت خزانې ته تحویلوو چې سږ کال په 15,000 افغانۍ د نرګس ګلان خرڅ شوي چې کابل او نور ولایتونو ته دا عرضه کیږي او ډېر مشهوره ګلان دي. حسیني وایي د نرګس ګل تاریخي ارزښت ته په کتو هر کال د بند کې د نرګس ګل مشاعرې هم ترسره کیږي. ډېر لرې ځایونو نه خلک راځي د هلمند نه. تاسې اوس شاهدان یې چې هلمند بعضې سیلانیان دلته راځي، مزار نه، کابل نه، ټول چې راځي دا د نرګس ګلانو چې ګوري او چون د نرګس ګلان د همدې مشرقي کې بیا خصوصا د میملې باغ کې دا ګلان دي چې نور ځایونو کې دا دغه نشته دی او دا د دې خاص محصول او مشهوره ګل دی. هر سړی چې راځي یو یاداشت دپاره یو دغه دپاره ځان سره یو دسته ګل وړي د یادګار په ډول باندې ځان سره بیا وړي. نرګس ګل چې ډیری خلک یې کورونو او کارځایونو کې د ښکلا او خوشبويي په موخه ږدي ښه بازار لري. د میملې اوسیدونکی امیر جان وایي د نرګس ګلان خو تاریخي آثار دي پخواني او د پخوانه دا نال شوي دي. د پخوانه بس وروره دلته خلک پسې راځي، سیلبین راځي، تر کابله پورې د دې ګلان نه پاتې کېږي، بس وروره روان دي. مینوال خو زښته ډېر دي، مینوال خو زیات دي، بس زیات خلک راځي د ځای نه هر سړی راځي بس یوه غونچه دوه غونچې ځان سره وړي. دې بند کې نرګس ګل ته پاملرنه د دې سیمې کلتوري هویت ژوندي ساتل او د اقتصادي ودې سمبول دی.